السلام علیکم درنو دوستانو، یو ځل بیا هم درته ښه راغلاست وایم. هیله من یم چې تاسو ټول به روغ او جوړ وئ. دوستانو، له هر څه نه مخکې د روژې مبارکې میاشتې مبارکي درته وړاندې کوم. هیله ده چې دا میاشت به تاسو په خیر سره د عبادتونو په ترڅ کې تېره کئ. دوستانو، مخکې له دې چې زه تاسو ته ویډیو شروع کوم، په مهمه موضوع باندې معلومات درکړم. یوه غوښتنه درڅخه کوم چې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، ډېرو خلکو سره په ذهن کې دا پوښتنه ده چې د روژې په میاشت کې به د ښځې سره د ورځې پر مهال کوروالی کول روژې ته کوم زیان رسوي او که نه. دوستانو، د ښځې سره د ورځې پر مهال کوروالی کول روژه په بشپړ ډول ماتوي، او دا د قصدي روژې خوړلو په معنا ده. لکه یو څوک چې په قصدي ډول اوبه یا خوراک پکې کوي په روژه کې، نو همداسې که څوک کوروالی پکې وکړي هم همدومره ګناه دی. دا روژه په بشپړ ډول سره ماتیږي او دغه کس به شپېته روژې د دې روژې کفاره ادا کوي. شپېته روژې به پرله پسې نیسي د وقفې پرته، او یوه روژه به یې قضایي ادا کوي، یعنې یو شپېته روژې به پرله پسې نیسي، کومه وقفه به هم نه پکې کوي. بیا هم د دې روژې ثواب درته نه حاصلېږي، فقط به یې ګناه څخه بچ شي. ځکه چې که څوک یوه روژه په قصدي ډول باندې وخوري، نو په حدیث شریف کې راځي چې دغه کس که ټول عمر روژې ونیسي هم د دې روژې اجر او ثواب بیا ترلاسه نه کړي، ځکه چې د فرضي روژې نیول ډېر زیات ثواب لري او ماتول یې همدومره زیات ګناه لري. دوستانو، هیله ده چې تاسو په روژه کې له هر ډول غلط کار څخه چې هغه روژه ماتوي یا زیان ورته رسوي ډډه وکړئ. په روژه کې عبادتونه وکړئ. د ویډیو لیدلو څخه مو مننه.